د جنرال خوشحال سادات تازه ډیر مهم او زبردست پیغام. جنرال خوشحال سادات چې د تیر جمهوریت نظام یو زړور او قهرمان جنرال و او تر ډیره د افغانانو زړونو کې خاص ځای درلودی او پر وطن مین شخص و. د تیر نظام د ړنګېدلو سره سم له هیواد څخه بهر ووت، خو اوس یې په تازه پیغام کې افغانانو ته ستره وینا کړې. دا چې نوموړي څه ویلي هر څه په ویډیو کې کتلی شي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، اریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. جنرال خوشحال سادات خپلو مینوالو ته مهم او اړین پیغام پریښی. خوشحال سادات چې اوس امریکې کې دی، تازه یې یوې باوري سرچینې ته د افغانستان د تیر نظام د ړنګېدلو او د طالبانو واک ته رسېدلو لوی علت او سبب ښکاره کړ. ښاغلي سادات ویلي د تیر نظام په وروستیو کې هیواد کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدل او د بېګناه خلکو قرباني کېدل هغه څه وه چې نه موږ جنرالانو ته د زغملو وړ وه او نه هم پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته. فکر مو وکړ چې د دې سترې جګړې په پایله کې د افغانستان ملکي وګړي هم د مالي اړخه زیانمن کیږي او هم له بشري اړخه، او په هلمند کې د جنگ پایله خو ټولو افغانانو او نړیوالو ولیدل. نو موږ د طالبانو سره د جنګېدلو په ځای د سولې لار خپله کړل او د خپل ملت سر او مال ته مو دومره ستره قرباني ورکړل. نوموړي ویلي زړه خو زموږ هم درد کوي ځکه جوړ نظام مو له لاسه ورکړ، خو دا هر څه د خپلو هیوادوالو لپاره او اوس هم د خپلو هیوادوالو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. هغه زیاته کړې چې د تیر نظام سقوط نه یو معامله وه او نه هم زموږ کمزوري، که نه د یوې ولسوالۍ سقوط هم په میاشتو وخت نیوی. د جنرال خوشحال سادات دغه خبرې چې ګواکې د نظام ړنګېدل معامله نه وه غني ته راجع ده. سادات هم باوري دی چې ولسمشر غني معامله نه ده کړې، یوازې یې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره دا هر څه ترسره کړل. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د سادات مینوال د ویډیو لایک او شیر کړي. تر بیا او بل ویډیو د الله پامان.